د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی کاپیسا ته سفر کړی دی. هغه د یاد سفر پر مهال د تیر شل کلنې جګړې د قربانیانو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته پر وینا کې ویلي هیڅ چا دا فکر نه کاوه چې د په ټوکو امریکا به ماته شي، مګر وایي نن بریا ټول ویني. زیاتوي تیرو 2 لسیزو کې د کاپیسا د خلکو او ولس قربانۍ د ستایلو دي چې پر وینا یې لوی دښمنۍ له برکته مات شوی دی. ناممکن کارونه د دنیا د ټولو لوی طاقتونو قوتو چې خدای پاک موږ د داسې امتحان ازمایش نه وساتي چې د خپل ځان په خدای په خال کې منلی و، خو بیا د دغه داري نه د دغه کلي نه دغه کلي نه داسې ملنګ فقیر درویش خلک چې د الله د دین په دفاع کې به راووتل، یو عزم اراده یې وکوله، هغه خدای تعالی سرته رسوله. الله دې درته مبارک کړي. دښمن خدای تعالی مات کو، د دغه سپېڅلې قربانۍ په نتیجه کې مات کو. د دغه ستړیا او تکلیفو هیڅ یو شهید یو مجاهد ما نه په یادېږي چې په ژوند دا فکر کې ورغلی وي چې زما په ژوند به ازادي راشي که را به نه شي، خو غاړې خلاصولې مقصد و چې الله جل جلاله ته موږ خپلې غاړې خلاصې کړو. لله الحمد چې الله جل جلاله دې تاسو په لاسو موږ په لاسو باندې په هغه کمزوري قوتمند الله جل جلاله دا لوی قوت راته مات کړو، نتیجه یې ورکړله الحمدلله. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست دغه راز وایي اوس مهال د ولس خدمت یو امتحان دی چې باید ټول مسؤلین په پوره اخلاص ترسره کړي. نوموړي همدا شان چارواکو مسؤلینو ته په ټینګار سره ویلي ترڅو د حکومت د ثبات ساتنې مؤثرو خدمتونو وړاندې کولو ترخوا دي له خلکو سره ښه مسؤلانه چلند او له صلاحیتونو دي شرعي استفاده وکړي. اوس موږ په داسې یوه امتحاني ازمایښتي دوره کې راغلو چې کله کله سړی فکر وکړي چې زموږ د ماضي حالات چې کوم وي، د تېر شوي حالات چې کوم وي، هغه هم په ذهن کې وي. موږ تاسې تذکره د دې په خاطر باندې کوي چې تجدید د ایمان په وکړي، الله جل جلاله ته ځانونه په نږدې کړي، په هغه شهدا وروڼه موږ د ذهن نه ونه باسي، هغه تکلیفونه هم د ذهن نه ونه وځي، هغه حالات را په زړه کې ګورئ مسؤلیت دروند دی، په ډېرې معنی راته دروند دی. اوس نمایندګي کوي د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم، د اسلام نمایندګي کوي، د دین نمایندګي کوي، د هغو شهدا او د قربانۍ نمایندګي کوي. دا ټول نسبتونه راپرې تړلي دي. که موږ یو شخص یو په هر لحاظ باندې، که د نسب په لحاظ باندې موږ ډېر مضبوط شي، قوم په لحاظ مضبوط شي، په هر نسبت باندې موږ ډېر لوی خلک شي، خو تر ټولو نه لوی نسبت مې دا دی چې دلته زه یو مجاهد معرفي شوی یم، یو شهید وارث معرفي شوی یم، یو اسلامي نظام نماینده معرفي شوی یم. دا نسبت خدای نخواسته په ما بدنام نشي. د تیر شل کلنې جګړې د قربانیانو په ویاړ دې جوړې شوې غونډې کې د کاپیسا ولایتي مسؤلینو ترڅنګ علماو او ولسي خلکو هم ګډون لره او ټولو د ثبات ساتنې په برخه کې د اسلامي امارت هڅې وستایلې. کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی همدا شان د حکومت عافیه فرمان ته په اشارې سره ویلي چې په ښه ډول پلی شوی او د په خبره چې اوس مهال افغانستان کې 40 کلنو دښمنیو د ورورګلوۍ ځای نیولی دی. تیر نظام خلک چې څوک پاتې شوي دي د وخت واکمنانو نه دي پرېږدي، انتقام جویي کړي دو، خامخا یې ورته ځای ورکړی دو، خو بیا هم دغه زموږ نظام چې کوم دی جناب علي قدر امین صاحب حفظه الله تعالی داسې یو عپه اعلان کړه. ګورئ په دې عپه کې دننه که چا خودسرانه عمل کړی پټې کړی وي، د خدای تر منځ معامله وي، خو من حیث نظام هیڅ چاته دا اجازه نه ده شوې چې چا په حق د څوک لاس ورپورته کړي، نه امیر و نه مامور. په دې کې ګورئ زموږ نظام چې څومره بهبود و، څومره ښه والی په د یوه نقطه کې پروت دی، که په صحیح معنا باندې سوچ پرې وکړو، دا په ډېرې نظامونو کې دا شی نه دی لحاظ شوی. دلته بدون د عدالته یو څوک رانیولی شي. بعضې داسې مشکلات وي، فروعي مشکلات وي، د اولا او د غیر اولا مشکلات وي، هغه ځینې خلک به په عظمت عمل کوي، ځینې به په رخصت کوي، خو موږ به کوشش کوو بشرو ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. مسؤلین به دا کار کوي. د یادونې وړ ده چې هغه دغه راز د پوهې پر بنسټ د هېواد پرمختګ باندې ټینګار کړی او له ټولو ولسونو یې غوښتي ترڅو د اسلامي امارت دوامداره ملاتړ وکړي.